لویه پروژه تکمیلیږي او 1500 کیلومتر شاوخوا سړک پخیږي او په اساسي شکل باندې څوک اوس کابل کندهار ته په اخرو شپو کې تګ راتګ لري دا سړک له نږدې دی چې په څومره لوړ معیار په کیفیت جوړ شوی. همدارنګه د تیر 1403 مالی کال په زمن کې موږ کومې انکشافي پروژې په نظر کې نیولې د افغانستان په بودیجه کې ما یادونه مخکې موږ چې هغه اکثره هغه پروژې تکمیل شوي دي یا د تکمیل په حال کې دي په یو کال کې. نو لوی کار د دومره کم اقتصاد کې د وچکالۍ د اثراتو د کمیدو لپاره په ټولو ولسوالیو کې چک ډیمونه جوړ شول. د اوبو یو ذخیرې لپاره ځایونه جوړ شکل هغه تکمیل شوي دي. د افغانستان د ولسوالیو په سطح یعنې 400 چک ډیمه او اسلامي امارت جوړ کړي دي لپاره چې اوبو ذخیره شي، باران اني اوبو یا سیلابي اوبو سیمو ته ځي، هم د خلکو د ځمکو تخریب کم سي او هم د افغانستان هغه سطح د اوبو د کویانو لوړه سي او په لوړه سطح باندې هغه د وچکالۍ مخه ونیول سي. او د هیواد د هرې ولسوالۍ په سطح د څو ورځې وړاندې د صحت وزارت لخوا یو روغتون بستریز روغتون افتتاح شو. دا ډېره لویه خبره ده د افغانستان په تاریخ کې به څه د یو کلینیک خو موږ لا اورېدلی وو په ولسوالیو کې موجوده د کلینیک په سویه نور به د پیسو له باران سره دلته هېچا هم د صحت برخه کې عملي ګام نه واخیستی. د اسلامي امارت لخوا دا ګام لوی ګام ده، باید څوک په کم نظر ورته ونه ګوري، باید افغانان د حالت شکر وباسي. دا د هلو ځلو په نتیجه کې داسې شوي دي. د مهاجرونو د یو ځلي ازدحامي وتلو کوم بحران تیر کال او وړم کال راغی دلته هغه مدیریت شو. تقریبا 1 میلیارډ افغانۍ په هغه باندې مصرف شي. په ډېر ښه شکل باندې حکومت په اول وار خپل مهاجر چې د همسایه هېواد نه راووت په دروازه کې په موټر کې کېناوه تر کوره پورې رساوه. له تورخم او له بولدک نه به مهاجر سپور تر فاریاب او تر نیمروز او تر بادغیس پورې کور ته رساوه. دا اول وار یو حکومت د خلکو دومره خدمت کوي د مهاجرونو. په تیرو 40 کالو کې موږ مهاجرین لیدلي د مختلف ډول باندې هیڅ نظام داسې خدمت نه کړ. الحمدلله امارت همدردي او دلسوزي له وجې نه خپل ملت سره لري دا کار وکړ. د زلزله ځپلو سره که تاسې یاد وي په هرات کې لویه زلزله راغله، تقریبا 3,000 زیات شاوخوا کورونه وران شول. اسلامي امارت په خپله دا ناچیزه بودیجه باندې ما یاد 1 میلیارډ او 2 میلیونه افغانۍ یو وارې ورکړل شو چې د دې لپاره دې ته کورونه جوړ شي. هر کور په 15 لکه افغانۍ د شرکتونو سره په قرارداد ورکړ، هغه تکمیل هم په 3 میاشتو کې اکثره کورونه بیرته خپل ځای شوي دي او په ښه اساسي شکل کورو کې ناست. دا یو لوی تحول و. چیرې زلزلې شوي چا کورونه چا جوړ کړي تاسې د افغانستان په تاریخ کې اورېدلي وو. دا د افغانستان د اسلامي امارت دلسوزي د خپل ولس سره او دا د الحمدلله اقتصادي وضعیت ښه روان ده، نه یو په داسې فلج حالت کې. د معتادینو راټولېدل او بیا معالجه او هغوی بیرته عادي حالت ته ګرځول دا وړه خبره نه وه. 3 میلیونه معتادین موږ درلودل، هغه ټول شوي دي، معالجه شوي دي، یو نوع مثبت ژوند ته راګرځېدلي دي، هغه د اتحاد نه ژغورل شوي دي، کورنیو سره مرسته شوې ده، د دوی سره مرسته شوې ده. دا یو لوی تحول. کوم حکومت داسې کار کړی چې دومره شمېر کې معتادین موږ ته معالجه کړي وي او بیا یې کورنیو ته په سالم ډول په لاس ورکړي وي. د هېواد په لویو ښارونو کې د سوالګرو راټولېدل، تاسې ولید په زرګونه سوالګر موږ درلودل په ښارونو کې ګرځېدل. په هغو کې خو البته ځینې هغه کسب کار اوسې سوال او تګدي د دوی هغه وظیفه وه، د هغو مخه ونیول شوه او ورته ویل دا کار به بیا نه کوي. او که څوک رښتیا محتاج و هغو ته بانکي اکاونټونه جوړ شو، مرستې ورسره کېږي، ماهانه کومک ورته ځي کور ته او له سوال نه وژغورل. په کوم نظام کې دا تاسې په یاد لري د افغانستان په تاریخ کې سوالګر یې ټول کړي وي، له حکومت د بودیجې نه بیا معاش ورته تعین کړی وي. په ټول هېواد کې د 6,53,215 یتیمان او کونډې لرو او معلولین. 6,53,215 تعداد دا رسیږي. له دې جملې نه 1,68,615 تنه د امارت اړوند یتیمان او کونډې او معلولین دي چې په جهاد کې زخمیان یا معلول شوي دي یا کونډې شوي دي او یتیمان شوي دي. او 3,63,321 نفره عام خلک دي چې بیچارهګان د جنګونو له امله یا د طبیعي پیښو له امله یا د مرزادي حالت له امله یا معلول شوي دي یا کونډې دي یا یتیمان دي. او 1,22,299 تنه د تېرې ادارې د عسکرو هغه کونډې او یتیمان دي چې هغه هم د افغانستان اسلامي امارت تر اوسه پورې معاشات ورکوي، پیسې ورکوي. د دوی دپاره په کال کې 12 میلیارډ افغانۍ بودیجه تعین شوې وه. 12 میلیارډ افغانۍ بیخي ډېر تعداد د افغانستان په بودیجه کې. دا تر اوسه پورې 11 میلیارډ او 500 میلیونه ورکړل شوي دي د یتیمانو باندې. د تېر کال د 1403 کال په نتیجه کې دوی ته رسېدلي دي، دوی ته ورکړل شوي دي 500 میلیونه. اوس هم د توزیع په حالت کې دي. نن ما معلومات راواخیسته د یتیمانو د ادارې نه. آیا دا کار تاسو ته کوچنی ښکارېږي؟ دا اقتصادي ګام نه ده، د افغانستان اسلامي امارت همدردي له خلکو سره نه ده، دا د خلکو په ژوند کې یو مثبت تحول نه ده. د امارت په راتګ سره
د یو لوی شرکت جوړ شو افغان ویست په نامه باندې. دا شرکت د افغانانو د خپل سرمایه ګزارو نه جوړ شوی، د خپل ملي تجارانو نه جوړ شوی. دا په لوړ ظرفیت کې د سهامي شرکت صبغه لري چې ان شاء الله اوس برېښنا ته منتظر دي. برېښنا مزي ورته راورسي کتاب یو لوی شرکت باندې اوړي، یو لوی اقتصادي. فکر کوم د مجاهد صاحب یا به انټرنیټي مشکل وي یا به تخنیکی ستونزه وي، غږ نشته. مجاهد صاحب محترم، که ته زموږ غږ اورې، ستاسو غږ له ګډونوالو سره متاسفانه نشته دی. افغاني هم ثبات لري او افغاني هم څوک نشي متضرر کولی. دا اوس د افغاني غسې ده زما غږ اورئ تاسې؟ وه مهرباني دوام ورکړئ مجاهد صاحب. د افغاني د اوسنۍ قیمت څه ده د اقتصاد پوهانو له نظره افغاني قیمت څه ده، هغه د 80 په خانه کې ده، له 1.90 تر 90 هر خانه کې چې وي دا د افغاني لپاره ښه حالت ده. اقتصاد پوهان دا وایي که زموږ افغاني قیمت د ډالرو په وړاندې له 80 نه ټیټ شي، معنی 80 ته راسي 15 19 دا د موږ د ملي تجارو ملي سرمایه ګزارو په ضرر ده، ځکه د هغو ټوله خرید په ډالر ده، دوی بیا ډېر متضرر کېږي، لوړې پیسې له لاسه وځي. او بل دا د که له 80 نه پورته وي دا هم بیا ضرر کوي د موږ هېواد اقتصاد. د 80 په خانه کې نورمال حالت ده، موږ نورمال حالت وینو، کوم غیر نورمال حالت د موږ هېواد ته نه ده راغلی. کوم د مرستو د بندېدو خبرې چې هغه د موږ په افغاني باندې تاثیر ځکه نه کوي، لنډمهاله به پروپاګندیز تاثیر وکړي، خو هغه سیاسي فکر کوم څه انټرنیټي ستونزه وه. مجاهد صاحب کوز لاړی، بیرته انشاءالله راپورته کوو. مجاهد صاحب محترم، که تاسو لطف وکړئ موږ ته بلنه راولېږئ او موږ سره بیا ګډون وکړئ. بیا محمد یم تاسو خپله پوښتنه. مهرباني مجاهد صاحب، ستاسو غږ اوس تا دی، خبرې مو تکمیله کړئ. نو ان شاء الله زما خبرې تکمیل شوې، تاسو به نه پوهېږم تر اخره اورېدلې که څه، خو ما خپل خبرې کولې تکمیل. مننه. مجاهد صاحب محترم، یوه بله پوښتنه کوو، بیا ګډونوالو ته هم راګرځو، که څوک پوښتنې لري د هغوی څخه یې هم اورو. راګرځو د افغانستان امنیتي وضعیت ته. په دا وروستیو کې شایعې خپرېږي او ځینې رسنۍ راپورونه ورکوي چې افغانستان له سختو امنیتي تهدیدونو سره مخ دی او ممکن ځینې ځایونه په نښه سي او ګواښونه ورته متوجه وي. آیا رښتیا هم افغانستان ناامنه دی یا د ناامنۍ لور ته روان دی؟ تاسو دغه شایعې ردوئ؟ افغانستان په کوم حالات کې دی له امنیتي اړخه اوس فی الحال؟ مننه. افغانستان د امنیتي پلوه خو ټول افغانان شاهدان د امنیتي وضعیت داسې نه ده چې موږ تعبیر کوو نو خلک به یې راسره ومني او یا به هغه میډیا سي یا ځینې پروپاګند چینلونه چې وایي هغه سې به وي. افغانستان الحمدلله نن سبا بې مثاله ښه امنیت لري. دغه امنیت د افغانانو د قربانیو په نتیجه کې لاسته راغلی. زموږ د امنیتي ځواکونو د قوت او د هغو د ښه فعالیت زیږنده ده. افغانستان اوس ښه اردو لري، قوي اردو، متحده اردو او په خپلو پښو ولاړه اردو، هېچ چا ته محتاج نه ده په خپلو فعالیتونو کې. ډېر قوي استخبارات لري الحمدلله چې موږ تاسې کړنې معلومې دي. څوک چې ډېر کوچنی خلاف حرکت د امنیت په مو کې هغه یا دستګیر کېږي یا وژل کېږي یا له منځه ځي. او دریم ډېر قوي او ویښ پولیس لري چې ټولو جو کې د جرایمو مخه نیولې په هېواد په ښارونو کې، ولسوالیو کې، په ټولو برخو. امنیتي ځواکونه زموږ په ډېر ښه تعهد سره روزل شوي دي. یعنې دا داسې امنیتي ځواکونه نه دي چې صرف د معاش لپاره راغلي ولاړ وي او څو روپۍ اخلي بیا خپل ځان یا عسکر بولي یا پولیس بولي یا استخباراتي مامور، بلکې ټول په تعهد سره راغلي دي، ایمان او د عقیدې خلک دي. نو موږ خپل هېوادوالو ته اطمینان ورکوو. تاسې اوله د شریرو پدیدو نه د داعش پدیده په افغانستان کې تاسې به یاد دغه پدیدې په شرق کې تقریبا 9 ولسوالۍ په کنټرول کې لرلې. دغه اسلامي امارت ځواکونو په هغه وخت په امریکایانو سره په جنګ اخته و، د دې په مقابل کې مبارزه وکړل، ورک یې کړل. کله چې موږ افغانستان ته رالو په ښارونو کې د دوی ځالګۍ وې، په لویو ښارونو کې پټنځایونه وو، حتی تمویل ورسره کېده د ځینو هېوادونو یا د ځینو استخباراتي حلقاتو لخوا نه. اوس الحمدلله داعش یو پټنځای هم داسې نه لري چې یو ورځ 2 ورځې کې تېره کړي. البته په متواري شکل که په غره کې وي یا یو کس راسي یو څه ځان پورې تړلی وي چېرې یو جنایت خلق کې دا کار به وسي کولی، خو هغه هم په 100 کارونو کې که یو ته فرصت پیدا شو نور په لار کې له منځه ځي او خنثی کېږي. نور زموږ امنیتي ځواکونه د هر ډول 15 نفره طالبان له منځه یوړل او ځینې هغه په غرب کې ناست میډیا ورته ناست، هغه بیا د دوی د دروغ پرداس کړي او نشر کړي. دې دپاره ناست. امنیتي وضعیت په افغانستان کې بې مثاله ښه ده. موږ په افغانستان کې
بهرني سفارتخونه لرو الحمدلله خو وضعیت امنیت لري مؤسسات د ټول امنیت تامین ده حکومتي ارګانونه لرو امنیتي ځایونه لرو سرمایه گزارو ځایونه لرو صرافي لرو د بانکونه لرو ټول امنیت هیڅ شي څه چاته ضرر نشي رسوي البته دا نو یو د افغانانو خصوصیت کله کله د سکی شخصي بدی شخصي جنایت د په هر هیواد کې کیږي غلا او کله کله ځینې پیښې دا په هر هیواد کې سلاسي د جنایاتو برخه ده کیږي ولې په مخنیوي کې اسلامي امارت ځواکونه لټول نه ویښتي هر څه زر د اختطافګرو باندونه به تاسو یاد څو کال وړاندې په کابل کې باندونه و څه ولا ټول لمنځه لاړ د موږ امنیت او الحمدلله تر اوسه پورې توانېدلی چې د افغانستان امنیت له ډېرو بد حالاتو نه راوباسي په ښه حالت باندې تبدیل کړي او افغانستان اوس یو باثباته هیواد ده با امنه هیواد دا که څوک سره مني کوي نه مني که څوک په خپلو کلنیو راپورونو کې د خبر ته ځای ورکوي کوي نه ورکوي خو افغانان دا شی حس کوي خپل دروازې مه بندوي خلاصې پرېږدي که څوک چاته واوښته جرأت یې وکړه زیان یې زه پرې کوم همداسې په مختلفو ساحو کې د امنیت یو بې مثاله فضا منځته راغلي افغانان باید ناشکري هم ونه کړو ټول افغانان هم موږ امارت مجاهدین هم عام افغانان هم نور خلک دغه افغانستان دغه امنیت د قربانیو باندې ساتل کیږي دا په شپه او ورځ مصرف لري په دې معنی چې موږ ترقی هم او لا به هم په دې برخه هیوادوال ته تسهیلات او اساني برابري نو څوک د امنیتي برخه نه هیڅ تشویش نه لري موږ اطمینان ورکو خپل هیوادوالو ته خپل خلکو ته په عمل کې لیدل شي دا چې امنیت اوس لرو په کلونو کې نه درلود او د دې د شکر ځای باید شکر وباسو په وړو خبرو پروپاګاندا او پټاقې په چودنه باندې نه امنیت سوال لاندې راځي نه موږ هیواد څوک بدام نه کولای شي نه مغه بد او شرور خلکو ته نور فرصت دلته بیا باندونه جوړ کی تنظیمونه جوړ کی او ډلې جوړ کی بیا خلکو وځي وینې توې کوم تشویش نه کوي ان شاء الله مننه وس به راوګرځو ممکن ګډونوال هم پښتنې ولري ګډونوالو څخه یو هیله لرو که پښتنه په لاندو ټکو کې مطرح کړي نو ترڅو مثبت خپل پښتنو ته راوګرځو خپل همکاران څخه هم هیله لرم که پښتنه لري مهرباني دی وکړي سید جمال آغا تاسو ته وخت درکو که پښتنه لري په لاندو ټکو له مجاهد صاحب څخه وکړي مهرباني سلامونه او نیکی هیله محترم مجاهد صاحب او ټولو اوریدونکو ته مجاهد صاحب محترم د داخلي اختلافات او همداسې د اقتصادي پروژو او د امنیتي وضعیت په اړه ښه تفصیلي وضاحت ورکړ چې انشاءالله د ټولو ګډونوالو شکوک او شبهات به له منځه وړي وي او د قناعت وړ به وي نو زه راځم اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو اسلامي نړۍ عربي نړۍ او لویدیځو قدرتونو سره د سیاسي اړیکو لپاره کوم مشخص ګامونه پورته کړي دي مثلا اوس هم د افغانستان شتمنۍ کنګل دي او تر اوسه پورې کوم هیواد افغانستان په رسمیت نه دی منلی همداسې د نړیوالو بانکونو سره زموږ ځینې ستونزې دي دلته په هیواد کې دننه د ځینو مؤسسو د تړل کېدو خبره هم پورته کیږي د سوریې د اوسني حکومت په اړه ده هلته د مجاهدینو او د انقلابیانو یو حکومت د احمد الشرع په مشرۍ کې راغی د ټولې نړۍ د هیوادونو څخه هلته پلاوي ورځي په لوړه کچه یا په ټیټه کچه د افغانستان اسلامي امارت په دې اړه دریځ څه دی او هلته یې د استول لپاره د کوم پلاوي څه پلان لري که نه لري مجاهد صاحب محترم مهرباني مننه سلامت اوسئ په بهرني سیاست کې لکه څنګه افغانستان الحمدلله په اقتصادي سیاست کې لوی ګامونه اخیستي په امنیتي برخه کې لوی ګامونه اخیستي په بهرني سیاست کې ښه لوبېدلی خو تاسې به دې ته متوجه سوي چې د بهرني سیاست یا بهرني تعاملات ته یو له یو اړخه نه جوړېږي دا دوه اړخیزه موضوع ده که موږ هر څومره اړیکې جوړې ښې هم کو هر څومره پالیسي مثبت هم کو که نور هیوادونه خدای دې نه کړي د موږ سره ضد ولري او خدا ولري بیا موږ نسو یو لوريز عمل وکړو تاسې پیږئ یو اصل په توګه دا ومنئ چې امریکا په نړیوال سیاست باندې اوس هم حاوي هیواد دی یعنې ګڼ هیوادونه د امریکا سره احتیاط کوي یا له شر نه ځان ساتي یا تعاملاتو سره لري یا ویریږي ځینې نو هغه څه چې موږ غواړو تقاضا لرو هغه خلک بې د امریکې د اجازې او بې د امریکې د ټنډې ته کتو موږ سره نه کوي دا یو خو دا ستونزه زموږ نه ده ګورې دا د یو هیوادونو ستونزه شوه دومه موضوع دا ده چې امریکا او اروپا سره افغانستان کې ځواکونه و شل کاله وجنګېدل او بیرته د جنگ په نتیجه کې شکست وخوړ وتښتېدل هغو ته دا اسانه نه ده چې امارت په دغه کیف کم باندې وزغمي اسانه دا اوس هم د هغو پالیسیانو تر اوسه پورې د افغانستان په اړه باندې تغییر نه دی کړی ما مخکې ما یادونه وکړه چې د دوی له خوا زموږ پیسې کنګل پاتې دي
د تحریم لیستونه لا تر اوسه په خپل حال پاتې دي. سره د حزبي تعهد دا وعده ده چې تحریم لیستونه به ختموي او مداخلې هم ورځ په ورځ لګیا دي. د افغانستان په امور کې داسې مداخله لري اگر څه لاس نه رسیږي په داخلي امور باندې تر اوسه عملي دوی تاثیرګذاري نه لري، ولې د پروپاګاندا په چوکاټ کې هر ورځ د موږ له غامه مړه دي او امنیت شورا په افغانستان باندې ناسته ده او نور هیوادونو چې کله راټولېږي افغانستان محوري موضوع نتیجه هم هېڅ وي، ځکه چې دوی تر اوسه پورې زموږ په امور کې لا هم د مداخلې نیت لري. نو دغه هیوادونه چې په افغانستان کې شکست خوړلی هغوی ته اسانه نه ده چې افغانستان هغه حالت چې اوس د پرمختګ لري، اسلامي نظام لري، دا اسانه ومني. دا یوه موضوع. اسلامي امارت له دغه مقدرې فضا سیاسي فضا سره تر اوسه پورې په 40 هیوادونو سره سیاسي تعاملات لري. د نړۍ له 40 هیوادونو سره سیاسي راکړه ورکړه لري. زموږ سفارتخونې، زموږ کونسلګرۍ، زموږ بېلابېل ډیپلوماټیک ارګانونه په 40 هیوادونو سره په تعامل کې دي او دغه هیوادونو سفارتونه په افغانستان کې دي. دا ډېر پرمختګ ده او ښه فضا یې ایجاد کړې. د همسایه هیوادونو سره د ټولو سره زموږ اړیکې سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکې ښې دي. سفارتونه هم فعال دي، دغه دلته دي. تعاملات چې کوم د لپاره زغم اسانه نه ده. نو یو بند حالت کې د سیاسي فضا معلومیږي، خو دغه ملامتي د افغانستان پورې نه ده. که د افغانستان په جواز هر څوک بل د اوسني نظام په جای هر څوک بل هم وای او څومره هلې ځلې هم کړی وای په دغه سیاسي وضعیت کې دغه تعامل نه سوی جوړولی، ځکه له یوې خوا نه موږ ته نیت جوړ نه ده او سیاسي وضعیت په نړۍ کې هغه د امریکا تر سوري لاندې ده. مثلا د ملګرو ملتونو سازمان د دې تر سوري لاندې ده، امنیت شورا د دې تر سوري لاندې ده. اگر که زموږ په ضد باندې تر اوسه پرېکړه نشي کوی، هغه هم د اسلامي امارت موافقت ډیپلوماسۍ داسې مخه یې نیول سوې، خو د ځینو اقداماتو مخه یې نیولې، د ځینو پرمختګونو مخه یې نیولې. خو له دومره موانعو سره چې کوم سیاسي وضعیت اوس موږ لرو دا ښه ده. مثلا تجارت هم له ټولې نړۍ سره روان ده، هېڅ هېواد سره موږ تجارتي موانع نه لرو. بانکي سیستمونو کې ستونزه په وروستیو کې دا مسله تر ډېره حل سوې ده. او بل دا ده چې کومې پروژې چې د باندې نه را روان دي هغه د پیلېدو په حال کې دي. بهرنۍ سرمایه ګزاري افغانستان ته راماته ده. له ګڼو هیوادونو سره موږ په بېلابېلو برخو کې تړونونه وکړل او انکشافي پروژې شروع شوې، استخراج شروع شو د ځینو هیوادونو. دا د مساینک پروژه د چینایانو سره ده، قشقري د چینایانو سره ده، د غوریانو د وسپنې کان چې دغه د ترکانو د ځینو نورو هیوادونو په سرمایه ګزارو سره. دا په خپله دې معنا لري چې موږ له نړۍ سره تعامل کې یو او پرمختګ هم کړی. بل د سوریه حالت، سوریه یو نوی آزاد شوی هیواد ده، هلته جګړه نوې پای ته رسېدلې، ټول حالات یې نوي دي او تر اوسه پورې پرمختګ ښه روان ده، ځکه د دې خپل تعامل له نړۍ او له ځینو هیوادونو سره تر اوسه ښه روان ده. لا هم د توفیق دعا ورته کوو چې هلته بیا جنګ رانسي. سوریې ملت هم ډېر وځپېده، ډېر جنګ وځاپه، ډېر زیانونه ورته ورسېدل، مختلفو هیوادونو هلته دستدرازۍ وکړې او هغه هیواد ډېر بې ثباته شو، اقتصاد یې هم وځپل شو، وران شو. اوس بېرته د آبادۍ دعا ورته کوو او انشاءالله داسې وخت به هم چې راشه درشه سره ولرو. د بهرنیو چارو له وزیر صاحب، زموږ د بهرنیو چارو محترم وزیر صاحب وغږېده، خبرې ورسره کړې دي. زموږ خپلې پوښتنو ته نایب صاحب محترم. مننه بریاد صاحب محترم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. جناب مجاهد صاحب نن نړۍ مننه او خلاص ته ورته وایم. مجاهد صاحب محترم مهرباني د باګرام په اړه پوښتنه وه. بله، ما د نایب صاحب خبرې قطع وصل واورېدې، خو ځینې مطلبونه مې واخیستل په هغه چوکاټ چې ما اورېدلي، زه به ځواب ورکړم. اول خو د امریکې کوم نوی جمهور رئیس ټرمپ چې هلته بریالی شوی ده او کومې خبرې کولې هغه ما ته ښکارېدې په هغه وخت کې دا د انتخاباتي منډو ترلو هغه لافشابې چې په هر هغسې انتخاباتي بهیر کې ویل کېږي، دا هغسې خبرې وې تر ډېره حده. اوس د نظام ته راغلی وي کېدای شي ورو په ورو سر خلاص شي چې واقعیت څه شی ده. دومره خبره دا ده چې افغانستان یو آزاد هیواد ده، مستقل هیواد ده، د هېڅ هیواد سره هم د داسې تعامل نه کوي چې خپله خاوره د هغو په اختیار کې ورکړي. د باګرام هوایي ډګر د افغانانو څه دي، ټول شاهدان دي چې هغه د افغانانو په لاس کې ده، زموږ ځواک هیواد سره نه لرو. نو امریکا دا کار نه کولی چې زموږ نه باګرام ونیسي. دا یو خوب خیال ده، دا دوی ته د 100 کالو دپاره هم اسانه نه ده چې بیا افغانستان